د خدای پاک ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله پاک عالمان په دې مخ د ځمکه موجود کړي. د دین چې قایم دی دا د علماو په برکت قایم او د خدای فضل دی. خدای د عالمانو نه کار لري. څوک د ناظرې درسونه کوي، دا هم یو لوی خدمت ده. دا نه چې داسې وړه خبره. څوک د ناظرې درسونه کوي، څوک د حفظ درسونه کوي، څوک لګیا دي مدرسې جوړې کړي دي د علوم نبوي او خدمتونه کوي. چا د جنکو مدرسې جوړې کړي دي. زنانه د دنیا خدای حافظانې کړي، د دنیا جنکې خدای عالمانې کړي او زنانو تجوید زده که. دا د دې علماو برکت دی، د خدای پاک فضل او کرم. او هر کال په لکونو په زرګونو نه په لکونو هلکان او جنکې ما ته کور یو ځل وي دې لمونځ نه ورځي او ښه تهجد ګزاره وه. ښه تهجد به یې کول، نفلونه به یې کول، لمونځ نه ورځي. مونږ یې اورو دا مونځ به ته ټیک کول غواړم. دې داسې ماشوم لوی کړی په دې غېږ یې ګرځولې مرکوټ. ما یې وښایه ورته ویې غوسه کېږي قارې. ما یو ځل کېنوله په طریقه باندې ما ویې ته ما ته رامونځ تېر کړه. وی ما له راځي هسې غوسه شو. ما چې تا له درځي نو خیر څه خبره، مونږ بیا د نه زده کړو ثواب به دې وشي. را مجبوره مې کړه مړه چې مونځ یې راته شروع کړه. نو داسې یو یو مانج یې پکې وکړه چې زمیندار به په پټي کې هم داسې ونه کړي. الحمدو لله رب العالمین، نه رحمان نه رحیم. ای ته مې خدای دې دا جورابه مخبرات کړي زړې پوسکې خدای دې بې خوبه. دا ستا مونځ دی، کافره کېږي، ظالم یې په دی. اما ته غصه شوې ښه ماشوم هم لوی کړی، اوس به ته موږ ته مونځونه ښې. وایي موږ ستا د نیا نه زده کړی. انا لله. وایي زما نیا خو د نیم کلي استاده وه. الحمدلله. د یو لوی عالم بیبي وه او د یو لوی عالم چې هغه زمانه کې د تجوید سیسټم نو او زما د نیکه والد صاحب شیخ محمد اسماعیل صاحب د علم سره د تجوید استاد هم د علامه شمس الحق افغاني صاحب استاد. نو هغې باندې دروغ وی. مې اوس مړه ده راپاڅولی نه شم ګنې چې اوس مې راپاڅولی وي او ما ورته چې راشه دا 17 قاریه دې وګوره چې دا څنګه تلاوت کوي. راشه وګوره د خدای پاک فضل چې نن جینکې ماشومان جینکې داسې قرآن وایي داسې د تجوید سره چې زموږ لکان هغسې نشي ویل. سواد ته تللی نو یو شاګرد دی د هغه د بنینو مدرسه ده، د بناتو هم د پروګرام یو ځای لاړم. نو ما ته یې ویې یو څو ماشومان جینکې درته راوباسم قرآن ته یې ووایه. پوټینۍ ماشومان جینکې داسې د 4 خو به نه وي خو 5 سال او 6 سال کېدای شي 4 هم پکې وي. داسې ښایسته تربیت سره پلین رالی، جورابې اچولې، اسکاپونه یې په سر ماشومانې وي. داسې ماشومانو ستر متر پوټینۍ وي، اسکاپونه یې اچولي و جورابو سره او داسې ښکلې رالی او سلام یې واچو پلین کېناست. تربیت. بیا ته ما تپوسونه وکړل. ما خو قرآن شریف راواغې د چا 10 سپارې د چا 20 د چا 20 د چا 17 مانه اوسېرې. ما ته تپوسونه وکړل داسې ښکلې د قرآن شریف تلاوت یقین په خدای وکړې وپس خیږم وته. ما یې بچې داسې مال هم نه راځي لکه تاسو چې څنګه. بیا مې ته تپوس وکړم دا خو ماشومان دي. ما ته زمونږ قانون دا دی چې مونږ یو جینۍ ته قرآن یادو د تجوید سره یې ور یادو چې والناس ته دا رسیږي او دا حافظ دی د دې نه ښه مجوید قاري هم جوړوي او داسې ور یادو چې دې جینۍ ته بیا د دور هم ضرورت نه چې دا دې دور وکړي. بس داسې ټیټې ور یادو. دا د خدای فضل. نن جینکې عالمانې شي، نن جینکو پردې وکړې، نن جینکو په اوړي کې جورابې واچولې. یو طرف ته که لغړ سیلاب دا په زور و شور کې روان دی په یونیورسټو کې بالخصوص او په کالجونو کې. راشه نن تاسو په یونیورسټو کې او په کالجونو کې چې کم کو ایجوکیشن دی او په هغې کې کم نن مخلوط تعلیم دی. هلکان او جینکې یو ځای په کینټین کې ناست دي، بې ادبي دې معافي، یو بل له کیک رس په خوله کې ورکوي او د هغې فوټان وباسي. فخر کوي. نن ستا د کالجونو یونیورسټو په کینټین کې هلکان او جینکې یو بل له کیک رس په میډیا موجود دي په خوله کې ورکوي. پیټوان ځان فخر پې کوي، پلار یې فخر کوي، مور یې فخر کوي. قسم دی دا ستا 4 سده د 4 سده نوم درته نه علم. زما یو شاګرد عبدالله اوس هم شته پړانګو دی، یو سکول کې استاد اوس په کالج کې لیکچرار زموږ شاګرد دی، موږ سره پاتې شوی.
یو دلته سکول کې نوم د سکول درته نالم په هغې کې استاد ما راغې ما ته وایي چې یاره یو ناشنا مسله مې څه اوس د نهم لسم هلکان او جینکۍ مخلوط تعلیم او بیا د لسم جینۍ خو پیغلې تقریبا مراهقې ورنږدې پیغلتوب ته کلاس ته رالم جینکۍ او جینکۍ خو نور خو یې پرېږده خو دا یو پکې داسې وه چې د هغې دا ترخونه او دا مټې ټولې ښکارېدې نیم کمیس یې اچول لاندې ساقي ښکاره نیمه بربنډه بلکل ګریوان ښه کولاو مالا خفګان ډېر خفه شو چې دا یو خو دا غم دی چې څوک سکول دی هلکان او جینکۍ یو ځای ناست او بل دا چې دا خو نیمه بربنډه ده نو ما په طریقه باندې د شریعت مطابق د قرآن و سنت مطابق هغې ته نصیحت وکړو چې دا مه کوئ ګناه ده د خدای غضب به نازل شي د خدای قهر به نازل شي نه لوپټه پرېږده خو نشته خو دا کیفیت بس وی کلاس ختم شو وی سار وختي کې رالم سکول ته د هغه سکول مشره پرنسپله وه زه راووختم یو کس ورسره داسې ناست وی ما ته وایي چې مولانا صاحب تا پرون کلاس کې څه ویلي دي ما نه لا خبره هېره وه ما وی ما خو څه خبره نه د پردې او بلکل ما ویلي نه هم کلاس وکړه لسم کلاس و او ما د پردې ویلي پرده خو شریعت خبره ده د قرآن و سنت وینا ده او ما دوی ته ویلي دا خو ماشومان دي لکان دي جینکۍ دي چې پرده کوي سبا خو فتنې ردې نه جوړېږي وایي هغه پرنسپل یې نه هغه سړی مخکې شو چې کوم ناست وی ما ته وایي مولانا صاحب داسې شلور سره بیا دپاره دا خبرې ونه کې مونږ ته پته ده د دې هر څه او دا جینکۍ چې مونږ را لیږو په دقه جامه کې نو دا پټې نه راځي دا ورته مونږ دا جامې راوړې مونږ راوړو مونږ یې دې تهذیب سره بلده وو مونږ وایو چې دا جینۍ لږ سره یو ځای ناست دی چې د دې دړه نه دا لږ ګبراهټ ختم شي د جینۍ په زړه کې چې دا لږ کم روب دی د سړي چې دا ختم شي او دا به راځي دغسې دا دارالعلوم نه مدرسه نه مونږ یې مدرسې ته نه لېږو دارالعلوم ته دا سکول دی وی ما ته هغه پرنسپل وی مولانا صاحب آینده لپاره به دا خبرې نه کوي دا حل ما ورته پرېږده سکول ډوډۍ به خدای درکوي نصیحت یې اثر نه کوي او عمل نه کوي پرېږده هغه خدای پاک لیکچر دی دا زمونږ حل تاسو ورشئ اسلام آباد ته وګورئ تاسو لاړ شئ لږ ورپسې لاهور ته لاړ شئ کراچۍ ته لاړ شئ او لږ ورپسې بار ملکونو ته لاړ شئ په خدای قسم درته خورم ځکه چې ما خو میں نے ساری دنیا دیکھی ہے تقریبا ما خو بار ملکونه کتلي او که بار ملکونو ته کم ته نیم تلې نو په دې نورو ملکونو کې مې د هغې علاقو وطنونو خلک لیدلی بې ادبي دې معافي نن زمونږ مسلمانانې جینکۍ چې کم لغړ تهذیب او بربنډتوب جامو کې ګرځي نو نن انګریزان یې ته شرمېږي نن ته هغوی حیا کوي چې دا لا څه کوي دا په کوم طرف روان دي څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه په کورونو کې دننه مشهوره واقع ده تاسو ټولو اورېدلې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام یې کوم وخت اور ته غورځاو او خو داسې اور و چې هغې ته خو څوک ورنږدې کېدی نه شو وګورئ خازن او روح الماني ټولو لیکلي نورو مفسرین هم لیکلي دي اور ته یې غورځاو نو دې له یو منجنیق ورته وایي زه به ورته ټال ویم یا مچوغنار څه چې وي په هغې یې کښېنه چې دا به مونږ اوچت کړو او دا به مونږه چې اوچت شي نو دا پړې به وله وشلو یا به کټ کړو یا د هغې خپلې طریقې به وي په هغې به د توپې کار به غېشته کاڼي به پې ویشتل حجاج ابن یوسف چې په مکه حمله کوله د عبدالملک ابن مروان زمانه و عبدالله ابن زبیر نو د طایف د غرونو نه بیت الله په دغه منجنیق ویشتې په کاڼو اوچت به یې کړو او دا به مونږه دې به اور ته ور وغورځو ان اوچتېد هغه مچوغڼه یا هغه ټال یا هغه بل شی نه اوچتېد دی به زور لګو نو اوچتېد شیطان د انسان په شکل راغی وی داسې وکړئ جینکۍ راولئ سرتور سر ودروئ چې جینکۍ راوړئ سرتور سر نو ټال اوچت شو نو ابراهیم علیه السلام یې ورته وغورځو الله خو په هغه اور ګلې ګلزار کړ دا ولې دا فرشتو نیولې وې د رحمت فرشتې وې او چې بربند سر جینکۍ راغلې د رحمت فرشتې لړې ختمې شوې د خدای رحم لاړ د خدای مدد لاړ په کوم کور کې چې جینکۍ بربندې روانې دي او ګرځي د خدای رحم به د کوم ځای نه راشي د خدای غضب بني د خدای قهر بني ما ته پروس کال
یو زنانه ټلیفون وکړو زمونږ د علاقې اکثر دا زنانه په دې ټلیفون باندې را مسلو تپوسونه کوي ما ته مولانا صاحب زه د پلانکي کلي یم زمونږ د چارسدې د ضلعې دی یو کلي پېښور کې پاتې کېږي مولانا صاحب زما لونه دی او زما انګیندې دي ازادې وې ډېرې ازادې داسې ازادې به وي چې لوپټه خو په سر نه نری غوندې لوپټه یو تخه غوندې ښي طرف ته او ګس طرف ته او ما ته مولانا صاحب مازدیګر به ووتې او ماسخوتن ناوخته به رالي شاپینګ کوو ډوډۍ به بار وه د ملګرو سره جامې شته که نه نه دا نورې دا شی دا ما به زامنو ته ووایي وی پرېږده دا نوې زمانه ده پرېږده ما به خاوند ته ووایي ورور بچو ته به یاره ښه مورې ته د کمې زمانې خبرې کوې پرېږدې ژوند دی چې ازادي کوي یو زړه خوشحاله وی زما کور کې منځ نو ما به صرف منځ کاو زما کور کې نفل نو زما کور کې پرده نه وه زما کور کې د قرآن شریف تلاوت نو بس دقه سار به ووتې سکول ته کالج ته په دې ډیوټول او مازدیګر ماښام به رالې او په شاپینګونو پسې ګرځه او یو عجیبه دا وه چې د کلي نه به زمونږ که به زنانه بورقه کې راله او یا غټ پړونه کې وی زما دا لوڼه انګیندې به کوټې ته دننه شي هغې پورې به یې خندل چې ځان یې د خولو جب جوب کړی دې دور ته ګوره دې بورقو ته ګوره دا څوک تختی چې بورقه کې ګرځي دا څوک تختی چې پړونه کې ګرځي هغه بورقې پړونه پورې به خندل کوټې ته به لاړې ما به ورته منت کو چې د خدای قهر د خدای غضب به نازل شي بیمار دا څه کوئ وایي ما پورې به خندل چې مورې زړې زمانې خبرې پرېږده دقه سینې مې بربنډې ساقې ښکاره مټې ښکاره او کټ آستین کمیسونه دا هغې اوږدې خبرې کړې ما ورته مختصر ما ته مولوي صاحب یو ځل زما ټولو کې کشره لور و سکول نه راتله وایي چې راله داسې را پیدا وی ما ته وی چې امیا هر څه چې دي مورې ما ته خو یو ملګرې و هغې راته یو بیان یو تقریر واورو په موبایل او زه خو ډېره یارېږم مورې زه مړه نه شمه ګبراهټ دې را باندې رنګ یې جوړه سره پیدا مې څه تقریر و بچې خیر دی خیر به شي کښېنه څه چل دی وایي چې دقسې یو مولوي صاحب د پردې خبره کوله چې پرده به خامنې خدای به نیسي قبر کې به هم رونیسي بیماري به در ما یو بیان کړی ما ته وایي ستا بیان هغې اورېدلی په دې نیټ باندې شته د پردې متعلق ما یو بیان کړی لږ سخت بیان مې کړی مې پرې چې د هلکانو جنکو په زړه کې یو کوټېله غوندې دا ستر و د پردې خبره راشي ما ته ستا بیان یې اورېدلو دا لور مې داسې را پیدا چې زموږ خدای قهر نازل نه شي د خدای غضب نازل نه شي بیمارۍ کې خوب کې مړه یم چې ته مړه نه شم دا په او قبر کې چینجي او لړمانه داسې را پیدا وایي ما ته وایي چې مورې زه خو داسې کار کوم چې به دا سکول پرېږدم او مدرسې ته ځم داسې یاره پرې راغلی خیره خبرې اوږدې دي بالاختصار زما هغه کشره لور لاړه او د جنکو مدرسه کې داخله شو وی د هغې یوې جینۍ د برکت نه د ما د هغه ماشومې لور د برکت نه مولانا صاحب زمونږ ټول کور کې نن پړونې او بورقه راله او د هغې یوې جینۍ د برکت ته زمونږ په کور کې نفل او منځونه او ذکرونه او قرآن شریف شروع شو او زه ورته وایم چې بچې دا خاوندان ځان سره کې او دا ورور ځان سره کې دا له جامې والے په کلي کې واده دی وایي نه مورې اسراف دی اسراف زمونږ جامې ډېرې پیسه بچت شوه حیا بچت شوه زه به یارېدم چې خدای دا لوڼه مې باروتې دي 11-12 راځي د مارکیټ نه څوک یو نه تختی شکر دا د یوې جینۍ د برکت نه او دا د مدرسې د برکت نه دا د بناتو مدرسو د جنکو د مدرسو نه نو که یو خوا لغړ تهذیب په زور کې لګیا دی بربنډتوب په زور کې لګیا دی الحمدلله بل طرف ته زمونږ علما او قاریان او مدرسې په زور کې لګیا دي او حق به غالبي که خیري انشاءالله العزیز مدرسې دي روانې دي خپل کار کوي د هلکانو د جینکو خانقاهونه لګیا دي ذکرونه تسبیح او روانې دي د خدای فضل او د خدای کرم او دا یو ټکې مې واورئ ټول مسلمانان دا یوه خبره واورئ او اته کاله پس که جمدې هم راته به ووایه چې مولوي صاحب خبره دې ټیک کړې وه که نوم نو او به وایه چې دغسې را تورنځو یو مولا و هغه دا خبره کړې وه چې انشاءالله اوه اته کاله پس به داسې کور د مسلمان پاتې نشي چې په هغې کې به د قرآن شریف حافظ نه موجود انشاءالله دومره په تیزۍ دا ریش روانه
ابادیم تیزه ده لیکن هغې نسبت باندې نه د هغې نه په زیات نسبت زمونږ په ټولو چارسده کې ضلع چارسده کې په 2 مدرسو کې به د حدیثو دوره کېده، یو په اسلامیه کې یو په نعمانیه کې. څونه طالبان به 7 کسه 8 کسه 10 کسه شیخ الحدیثان موږ څه یو، موږ خو د هغې د خپو خورې یو. شیخ الحدیث مولانا عبدالروف صاحب رحمت الله علیه، شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب، شیخ الحدیث مفتی محمد فرید صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب، دا شیخ الحدیثان 10 کسه به ناستو، زیات نه زیات 12 14 دا به دا شیخ الحدیثانو ته به دا خلک ناست. دقه یو څو کسان به راشه وګوره. الحمدلله نن په تور چارسده کې د حدیثو دومره دورې دي چې هغه دورې هم نشي شمېرلی. هر کلي کې د حدیثو دوره ده الحمدلله، د بناتو دورې، د بنینو به راته ویم. او په هره مدرسه کې په کلاس کې به انشاءالله چې د 80 او د 100 نه کم نه. او د خدای پاک ډېر لوی فضل او کرم زمونږ په دارالعلوم نعمانیه کې چې پر اوس کال 1200 تقریبا مانو سیر دي 65 که څومره کسان، او سخ کال به انشاءالله دغه 1200 1300 لګبګ دا موجود انشاءالله. تاسو وګورئ په خپلو اتمانځو کې چې پخوا حافظان څومره اوس څومره دي. دا ماته وشمېرې دی، وګورئ ماته وښایه تاسو په اتمانځو ټول کلي کې څو جنکې عالمانې وي، ورشه نن پکې عالمان یې نشي شمېرلی، نن قاریان حافظان یې نشي شمېرلی چې څومره حافظان دي او څومره د درسونه دي. دا د مولانا هدایت الحق صاحب حفظه الله مدرسه ده، څومره درسونه روان دي د قرآن تفسیر، او هر جمعات کې د خدای فضل دی د تفسیر د ماښام او د ماسخوتن درسونه روان. شکر الحمد. دا تاسو ته دې دپاره ویم چې تاسو خوشحاله شئ په دې. مسلمان به د دین په ترقۍ خوشحالېږي انشاءالله، چې خوشحاله شئ چې شکر الحمدلله. هر لوی کور د ډاکټرانو په بچو کې قسم په خدای قسم راته خورم عالمان او حافظان پیدا شو، د انجینرانو غټو افسرانو په کورونو کې حافظان او عالمان پیدا شو. دا د خدای فضل او د خدای کرم دی او که نه؟ دا د چا برکت؟ دا د دقې مدرسو برکت، او دا خلاص دی، دا د خدای فضل دی الحمدلله. دا یو بس د یو سید لږ غوندې کمې دی په موږ تاسو کې ادا چې د رسول الله مبارک یو میشن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، د اخلاقیاتو یو پوټی خیال وساتئ. د مونږ الحمدلله علما مونږ په مدرسو کې اخلاقیات وتخایي. زمونږ قانون داري په دارالعلوم نعمانیه کې مفتي صاحب دا دی ناست دی. زما خو هفته کې هره هفته کې تقریبا یو خو روزانه په درسونو کې خو وایو، خو په هفته کې دقه نیمه ګنټه 10 منټه په وخت مونږ طالبانو ته خپلو ته تربیت ورکوو. د تربیت ډېر لوی کمی دی. تربیت تاسو هم د خپلو بچو مشرانو قدر نشته. په جومات کې پخوا چې به هغه کم قدر و د مشر هغه نشته، ختم. یقین په خدای وکړئ، ماته یاد دي دا مشرانو نه تپوس وکړئ چې زوی به د پلار په مخ کې نسوار نه اچول، زوی به د پلار په مخ کې سګرټ کم ځای څکه. اوس ورته یا بچي ورشه که نه خر بچیا، پلار ورته وایي سګرټ راوړه، چې سګرټ چې ووایي نو دل هم ورکړي. هله سپي زویه تم پکې وسکه، هم وسکي، هم سګرټ له کش راکاږي او پلار هم سګرټ نه کش راکاږي. هغه نسوار راوړه که نو چونډی نسوار نو زوی یې راوباسي نو هم ترې واچي او دی هم ترې واچي. دا یو پوټی کمی شته. د مور قدر ختم شو، د پلار قدر. خو انشاءالله العزیز دې سیسټمونو سره د مدرسو د سیسټم سره او بالخصوص د بناتو د مدرسې د سیسټم سره به انشاءالله دې کې نمایان فرق راځي که خیر انشاءالله. زنانو کې خو ډېرې کمې بې پردګۍ یوه، دا یو بیماري ده. بد اخلاقي دا بله بیماري ده. ناپوهتیا دا بله بیماري ده. د دین نه ناخبره ناپوهه، دا به په څه سمیږي؟ دا په والو ټکولو خو نه سمیږي، دا په جګړو خو نه سمیږي. دا بد اخلاقي، ناپوهتیا او بې ستري، دا خو په والو ټکول او نه وال ټکول علاج هم نه دی، دا ناروا هم دي، ناجایز هم دي. د ښځو وال او د ښځو ټکول ګناه ده. زه خو اکثر دا وایم دا ګناه ده، ناروا ده. د ښځو وال صرف او صرف قرآن شریف کې راځي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، او د ناشیزې دوه علماو معنی ذکر کړي. یو هغه ښځه چې خاوند سره رابرغېږي او بد اخلاقي کوي،
او بله هغه ښځه چې هغې کې دا فسق و فجور وي لکه دې زمانه کې هلکانو سره په موبایل ازادي کې یو گپ شپ لګوي دا دوه دي دقه ښځه والی شي که اوړه ته توی شو غوړي ته توی شو چای ته توی شوه په دې وال په شریعت کې ګناه ده ناروا دي راشه دې راته ثابتو بلکل ګناه دقه دوه قسمه ښځې لومبې څه دي عظوهن نصیحت به ورته کوي لومبې اکنم او که په نصیحت ټیک نه شوې نو بیا څه دي وضربوهن بیا والی شي وهلو تام رسول الله مبارک موږ د طریقې ښولې دي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه په مخ وال بلکل ګناه ده موږ یې په مخ و ټاک چې دا مخ یې وایي غاښ والا مات کي او بیا په خپله ډاکټر له بوځي وایي ډاکټر ته داسې مه وایه چې خاوند والی ما دا مې غوس خوړه هغې د وجې نه یې ټاک کړی ولې ډاکټر ماشوم نه پوهېږي یقین په خدای کې جومات کې ناست یم ما ته خو دا مسایل راځي که نه مالګې مسالې خو مونږ ته خلک بیانوي چې داسې خاوندان دي چې خاوند ښځې له لاس مات کړی دی یقین په خدای کې داسې خاوندان هم دي چې ښځې له د اوسپنې ګرمې اوسپنې داغونه ورکړي دي دا ظلم دی دا کوم دی شریعت کې جایز رسول الله په مخ باندې نو زمونږ دا فقها خو بیا د دې نه مسایل وباسي هغې وي دا مخ باندې ولمنې منه دي وایي دا د ډول او د زینت ځای دی نو په حکم د وجهې کې هر موضع الزینت دی د ډول په ځای به ښځه نه وي شامي بلکل به نه وي ښه دا ډول په ځای نو سر باندې به ښځه نه وي د ډول ځای دی ګوره ښځې چې سپینې تورې کي او دې مار ولا هغه ګومنځ یې ورکوي او شیمپوان هم ورکوي او هغه کالیم پې د پاسه اچي د ډول دی په مری سینه به نه وی دا د ډول دی دلته ګلبند اچوي یا میل اچوي دلته په جامو ګلکاري کوي ښځې ښکلې ساتي په لاسونو ګوتو به نه وی بنګړي پکې اچوي ګوتمې پکې اچوي نکري دې پې پورې کوي ښځې خشته ساتي لاندې پخپو به نه وی ولې ښځې ډولې ساتي نکري دې پې پورې کوي پازیب ورته اچوي نو یو ځل پخوا مې درس کېده وي یو طالب چې ټولی په کم ځای ووو ځکه چې په مخ او په سټ او په مری او په سینه او په لاس او په خپو نه وی او په سر په کم دی مې لکه په دې املا وا حضور پاک فرمایي ضربا غیر مبرحین د حدیث الفاظ دي سخت وال بني دوه قسمه وال دي یو تعذیبا یو تادیبا یو هغه وال دي چې ته انسان له عذاب په شکل کې ورکې یو د ادب په شکل کې لکه پلار چې زوی یا مور چې بچی وي تادیب معمولی یارول دمکی بس من خلق راگیری کنو غرض غرض او څومره ظلم دی ښځو سره نن کېږي الله زمارې توبې په مفتو کې طلاقونه شروع دي دومره د طلاق او ریشو د زما وروڼو چې زه تاسو ته نشم ویلی هلته به دوه دوستان دي دوکان به یې شریکي یو بل سره به روان شي یو به ورته څه وایي که تا سره ما بیا شریک کاروبار وکړو نو په تا به ښځه او په ما درې طلاقوي خدای دې غرق او تباه کړه هغه توران هغه سره زور ښځې نه شو رور سره به په جګړې ښځې ته وایي که ته د مار وکړه بیا لاړې نو تا ښځه په درېو طلاق چېرته به په لاره روان یې سخر به پې سلام یې سخر به د باندې سلام چې دا بله نخره ته په سخر اچوې که ته سخر وسې اوس ستا پلار ماله مخې له هغې مخې را که ته بیا پلار کره لاړې نو په ما په درېو طلاق بیا وروسته راشي یاره جي څوک دا خبره مې د خولې نه وتلې ده مې څوک اوس چې دا خښته راوالم په دا مازدیګر دی ووایم د وسه ما له ډېر قار را دی دا طلاقیانو ته مې ډېر قار را دی زه ورته غټ طلاقي ویم اکثر ما ته ټلیفون وکړي که نه یاره جي یو سړي دا خبره کړې ده د همغه سړی راولې ځکه طلاق بلا قسمونه دي چې ته ترې خپله تپوس وکړم دا وایي ما پرس کا که نه نو مې د اوسه خو ویرس په تا کې پراته دي که طلاقي د ویرس هم تا کې پراته دي دا ظلم به نه کوې ښځو سره دا به په څه ښځې سمه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا په دین په شریعت شمائل ترمذی وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان شمت حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے ما ضرب امرأة ولا خادما قط حضور پاک په خپل زندګۍ کې بیبي یا خادم نوکر غلام له ډب نه دی ورکړی او راشه اخلاق وګوره د بیبیانو یا کومو ماشومانو چې حضور پاک سره ژوند تیر کړی دی د هغې ابن عباس او سمره ابن جندب او حضرت انس وګوره په خدای کې چې د ټولې دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کړه که د هغې د خپې دوړې ته رسېږي دا په څه باندې دا په دین په شریعت دقه مدرسې دي بس
دغه مدرسو کې ټیک ته زموږ مدرسو کې به وي دا نه چې نه وي خامخا به خو چې ته په زرو کې یو کس به داسې چې ته په 2000 کې یو کس به داسې وي بیا د بدنامۍ ذریعه ګرځي دا به وي دا خو شیطان لري خو لیکن اکثریت الحمدلله زموږ د مدرسو فضلا او زموږ د مدرسو فاضلات الحمدلله نقشې به یې نقشې که خیر الحمدلله ما ته یو سړي ټلیفون وکړ ما ته دا د تقریبا 14-15 کال ما ته چې مولوي صاحب یو نیټ باندې یو سوال راغلی دی او د هغې جواب غواړي او چې چا ډېر مختصر جواب و نو هغه ته به انعام میلاویږي هغې کې یې لیکلي چې دا بنات هغه زمانه کې د بناتو مدرسې ډېرې ورو ډېرې دي اوس شکر دی ډېرې چې د بناتو د مدرسو څه فایده ده خو مختصر جواب ځکه اوږده جوابونه خو دا دي قرآن زده کوي دین زده کوي حدیث زده کوي پرده څه چې څونه چا مختصر انعام به میلاویږي مې ولیکه وی نه ته پې سوچ وکړه ورځې پکې شته ګورې غټ انعام دی پکې مې مړه زما سره د سوچ موقع نشته خو لیکه مې زمونږ د بناتو د مدرسو مقصد دا دی چې د دې کشرانو جینکو کې الله د بیبي فاطمې نقش پیدا کړي دقه غرض مې که دا لیکې او که دا لیکې چې په دې کې الله د بیبي عایشې یو جلک رونما کې نمایا کړي بیا راته څه ډېره موده په ټلیفون وکړه مولوي صاحب وایي زما د جواب په شان راکوټ جواب جامع معنی د بل چا نو وایي هغه انعام ما وګټه مې ظالم بچیه غوټ نیم خو در سره زما کېږي ځکه چې نقل خو درته ما وښو بیا ځان غلی که هغې نه پسې راته ټلیفون هم ونه کړو کیدای شي دا سوچ و چې دی رانه جوړ پکې غواړي هماسې ګپ لګولی د خدای پاک فضل او کرم چې زموږ علما د مدرسو فضلا هر څومره چې لوی شي د پوړ په ناسته به نه شرمېږي که خیر انشاءالله د جومات په ځمکه په ناسته به نه شرمېږي انشاءالله العزیز تکبر لویي به پکې نه انشاءالله الا ماشاءالله وي داسې په 1000-2000 کې یو کس دا د مدرسو اثرات دي لونو تاسو ته زما دا درخواست دی چې خپل ماشومان خپل بچي راوړئ مدرسو کې داخل کړي او خپل لونه راولې او په مدرسو کې داخله کې علم پې وکړي اخلاق به زده کړي دیني اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع به وکړي او د الله برکات په نازل شي دا وکړي دا کار اخیري یو خبره درته کوم یو کال مخکې د دارالعلوم حقانیې دستاربندي وه د شپې نه ما ته یو زنانه ټلیفون وکړ دا بل زما هغه علاقې ته تللی وم د دې شیرګل نه بار علاقه ده کاټلنګ سایډ شیرګل دی میاس ابل تللی وم بیان مې وکړ ما هغې ته مې هم هغه ځای ونه ښه خو هغه بعضې علما وپېژندل مې د ستاسو سره په ګاونډ کې یو زنانه ما ته ټلیفون وکړ ژړلې ډېرې ژړلې نو ما هغه زنانه ته ویې مې خورې ولې ژاړې مې بس ژړل مې ګوره که ته داسې ژاړې مسلې تپوس کې وکړو که داسې ژاړې نو ټلیفون درته بندوم نو ما ته وی چې نه که نه بنده کې ګوره زه ډېره بې کسه بې څوک یم ډېر عاجز یم کونډ یم ماشومان یتیمانان بچي مې دي او دا نمبر مې ستا په ډېر لوی تکلیف را پیدا کړ مولوي صاحب ژړا راځي خبره درته کومه خو مه بندوه به ما پې رحم راغی مې ښه ما ته وی چې زما بچی تا سره سبا بل ورځ په دارالعلوم حقانیې کې فارغېږي چې د ده نه به مولا جوړ شوی و که نه دا ټکې د عالم هغې نه مولی و داسې په سلګو یو جړه زما د دې بچي نه به مولا جوړ شوی و که نه ما خورې که خواري کړي نو جوړ شوی به و که نه نو هم فکر مه کوه مولا یوازې مدرس ته خو نه و که د ناظرې درس کوي چې ته امامتي کوي دا هم لویه خبره ما ته وي نه که نه مولوي صاحب ما دې بچي له ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وی د ما خاوند مړ شو دا واړه ماشومان اومه خوله ما ته پاتې شو وی تا یو ځای تقریر کو چې یو بچی علم له ورکړې زه خو دا وایم وی اقا وخت ما فیصله وکړه چې دا مشر بچی به زه عالم جوړوم وی بس دومې ته علم ته مې کښېنه دې ښځې داسې ژړل چې مړه رښتیا خبرې زه یې مو ژړولم ما ته ویل دې بچي دپاره ما په پردو کورونو کې ځمکې جارو کړې پردي کورونو دې بچي له ما پردي لوښي وینځل د دې بچي دپاره ما پردی جامې وینځل او د دې بچي دپاره ما په پردو ته کښېنئ 2 منټه
ته کښېنه سړی. وی چې ما خبره څه کوله، ها ما ته وی چې ما په پردو کورونو کې پردي ماشومان اولوبول. یقین وکړه دا هغې الفاظ دي چې ما پردي ماشومانو پیمپرې بدلې کړې او پردي واړه مې اولوبول د دې بچي دپاره. ما سره چې نور کوم او پردي کور کې اوس خپل کور مې نشته، ما نورو بچو له پردی ټوکړې راوړې او مې پرېښوړې. ما پردی جامې لنډې تنګې کړې نورو بچو ته ما واچول. خو مې دې بچي باندې زه د پیغمبر دین زده کوم، علم کوم، دله ښکلې جوړه الله، دله ښکلې ډوډۍ، دله خشته واسکټ پیزا، او چې مدرسې ته په جیب کې پیسې چې دې عالم جوړېږي چې د هر څه خشتۍ په فرقې، او بیا چې دې هلکانو ته نورو ته خفه نه شي. مولوي صاحب ما خو د دې بچي دپاره ځان خاورې کړه، ما خو بل میړو نه کړ، ما خو پردي ماشومان وله ولوبول، ما خو پردي ماشومان ورته پاک کړل. نو جاړم په دې چې دې بچي نه به اوس عالم جوړ شوی که نه. ما وی خورې نوم یې راته ښایه د کوم ځای؟ وی نه 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 ډېره هوښیاره ښځه. وی بیا به ته نوم والې ما بچې به وشرمېږي رسوا بچي ما زه نو راکوټې نه یم، د ما پکې غرض. وی ښه د پلانکي کلي مو د ما د زوی دا نوم دی خاوند دی د مې مړ خاوندانو. سهار له ما دا لوم کې اواز وکړ مې دا طالب د پلانکي کلي څوک دی د ما کار خوا کې ما سره ناست ودرېد او د ډېر خوشحاله شو. مې بچې سبق نه پس زما کمرې ته راشه، بو مې ته کمرې ته او نور مې پې نه کړه. مې ته د هغه علاقې مې پلار دی چې دی پوه نه شي. پلار خو مې وفات دی، مړ دی، زما مور ده او نور ماشومان یتیمانان زه پکې لوی. هغه علاقې یو مولوي صاحب د مدرسه ده، ما شاګرد دی، هغه ته ټلیفون وکړ یو هلک دی او چې فارغ ځان سره به مدرس کړي، ښه کتابونه به ورکوي، تنخوا به د نورو استادانو نه ډېره ورکوي. وی بالکل د الله فضل. پروس کال په هغه مدرسه کې درس وکړو. هغه محتمم صاحب خو د ما شاګرد دی، د ما سره په رابطه کې ما ته وی مولوي صاحب قابل هلک دې را کړی دی. وی طالبان ته ښه خوشحاله او وی ښه ښکلې درسونه یې وکړل الحمدلله. مې سخت کال به ورله ترقي م ورکوې، تنخوا به م زیاتی. هغه هلک اوس څه دی ګوره د علم برکت ته ښکلې امامتي منتلې خشته ښکلې جومات د ناظرې درس هم کوي، ماښام ماسوتن تفسیر درس هم کوي. هغې وله کور ورکړی دی، هغه مور یې پردي کور نه خلاصه شوه. مور یې نن د خلکو مشره ده، د کلي د مخلې د علاقې ماشومان راځي سبق ورسره وایي. دا زما وروڼو اخلاص دی. دې چې دا خبرې وکړې ما وی پروردګاره رحمانت په دې ښځه چې رحم نه کوې کې به په چا کریمه ذاته په دا ښځه چې کرم ونه کې چې دې هر څه ځان خاورې کړه دې بچي دپاره او د دین د علم دپاره، رب هغه کرم او رحم به دې وي په چا. قسم په خدای اوس هم راته قسمیان ویم زمونږ مفتي صاحب ته محتمم صاحب ته به یا پته یاره ما ته پته شاید دې ته هم پته چې زمونږ په مدرسه کې داسې طالبان هم شته پر مخکې وسخ کاله ته پته نشته چې هغې به سار سبق وی ماسپښین مازدیګر به چنګچي چلوله ځان له پیسې پیدا کړه. خدای قسم قسم راته خو را روان وم په کولاډیر چوک کې او هلته یو فوټې ګاډۍ بریک شو، هلکانو را منډې کړې په خیر. ما ډرایور دی ته پته یو دوه هلکان د هوټل نه راغلل. ما بچې څه کوې؟ وایي مونږ خو مدرسې طالبان یو. نو څه مدرسې انچبارو شو دلته خدمت ته دا لوښي انځل او دا خلکو ته اولې نو بس غریب دی څوک کور څه نشته. دا مور چې دا بچي دقه علم له وباسي د خدای فضل به په دې نه دغه غریب پلار چې دا بچی راوباسي مدرسې ته نو پروردګار کرم به په چا کوي؟ کرم به په ټرن کوي، کرم به په چا کوي؟ کرم به په دقه کوي، په تاسو به کوي الحمدلله. څوک چې عالم ته کیني، درس ته کیني، بیان ته کیني، علماو سره وینه کوي، د سره وجې نه کوي د خدای د قرآن د مخ مدرسو سره امداد چې کوي دا مدرسې چا په امداد چلېږي؟ استاد زه خو په دې کې ما خو د اولو په غټه جلسه کې هم د دارالعلوماني اخري جلسه وه د عوامو شکر ادا کړه. که دې عوامو زموږ طالبانو له ډوډۍ په جوماتونو کې نه ورکول مونږ به چاته درسونه که دې مونږ له مدرسو سره امداد ونه کړي مونږ به چې کوم چاته که دوی بچي راونه لېږي زه به سبق چاته ویم. خو ستاسو ستاسو اخلاص دی د مارو نه تاسو دلته په دومره ګڼ تعداد نه وی ناستو ما به تقریر چاته کوم
خو تاسو مونږ له مینه راکې، تاسو را سره کښېنئ، تاسو زنده باد چغه ووهئ، تاسو محبت راکې، تاسو راته ودرېږئ، تاسو را لاسونه ښکلې کړئ، زمونږ په زړه کې لږ نور هم سوچ پیدا شي او تاسو مونږ شکریا ادا کوو. زما ورو مدرسې سره به یو انسان امداد کوي، په ده به خدای فضل نه کوي. الله د قرآن مدرسې سره ادی ملګري ما ته وایي چې اخره کې دې خلکو ته لږ غوندې د دعوت او تبلیغ د خروج خبره مو ملګري دی لره دا ټولې شعبې دي الحمدلله او لګیا دي په ټولو شعبو کې مسلمانان خدمت کوي د خدای پاک فضل او کرم. بنیادي خبره زه تاسو ته وکړم زما ورو، دا مدرسې د دې دای کارخانې دي، کارخانې د دې نه وځي بیا تبلیغ له موځي او تصوف له موځي او درس او تدریس او هر قسمه د دین خدمتونو له بیا دي. دا د خدای د رحم او د کرم مونږ ډېر امید لرو، کوي به راباندې که خیر انشاءالله. خدای علما به لګي، درسونه به کوي، تاسو بچي را لګي، عالمان به درته امامتۍ کوي، مدرسې به جوړوي، تاسو به امداد کوئ. علما خو مدرسې په خپله نه شي چلو، غریبانانو سره څه دي؟ څه شی دی په 5-6 هزار تنخواه د مولا تنخواه کې خو د موټرسایکل تیل هم نه کېږي. د قاریانو حافظانو دغه تنخواهګانې دي، په هغې کې خو دې تیل هم نه کېږي، خپلې لګوي. دا مولانا هدایت الحق صاحب دي، دا نور علما دي، خپل ځای په ځای په سکول کې یو ځای بل ځای خپلې پرې لګوي. الحمدلله فخر کوو مونږ په دې څیزونو باندې. زما ورور د الله رحم به که خیر په مونږ تاسو راځي، که خیر د الله کرم به راځي، ستاسو مال کې به برکت پیدا کیږي، ستاسو بچو کې به پیدا کیږي، ستاسو کې به برکت پیدا کیږي، الله به خوشحالېږي دنیا و آخر. خو کله چې دا دین په شریکه مونږ تاسو چلوي او هغه شریک چلول دغه دی چې ملا خپله ډیوټي ستا خپله ډیوټي، نو لږ تعاون به کوئ مدرسې سره. ښه دا څومره په دې خوشي 44 بچي 22 هلکان او 22 جنکۍ نن د دې مدرسې نه فارغې شوې، نو دا خو ستاسو په تعاون به کېږي، ستاسو په امداد به کېږي، الله به کرم کوي، خدای به رحم کوي.